بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نيرو محترمو مشرانو كشرانو همزولو سپینگیرو علماء و طلباء، الله رب العالمین مونږ او تاسو ته په دې جسم کې داسې یو حصه راکړې ده چې دغه حصه د جسم زمونږ د ټول جسم بادشاه دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا ان فی الجسد، یقینا خبردار په دې جسد کې یو داسې ټوکړه ده چې دا صحیح شي ټول بدن صحیح دی، او کله چې دغه ټوکړه خراب وي نو بیا ټول بدن دا خراب ده. هغه ټوکړه کومه یوه ده؟ هغه ټوکړه د الله رسول وی الا وهي القلب، دغه ټوکړه دا زړه ده. کله چې د انسان زړه بادشاه صدر په اصطلاح دیگر د کلی ناظم ملک دا ټیک وي، نو د کلی ماحول د ملک حالات دا ټیک وي. او کله چې دا خراب وي نو بیا دغلته ماحول دا ټیک نه وي. همدغه شان زمونږ په دې جسد کې چې دغه ټوکړه زړه دا کله صحیح وي نو بیا به زمونږ د بدن دا نور اعضا ارکان دا به ټیک وي. ځکه چې دا ټول ارکان د اعضا دغه زړه سره تړلی شوي چې دا زړه څه کوي دغه ارکان د دې تابع دا یې کوي. هلته فیصله وشي او فرمان چې صادریږي په ژبه باندې صادریږي، نو کله کله فرمان صادرېدو ته خلق محتاج وي او کله کله عملی طور باندې دننه فیصله وکړي او بس هغه کار وکړي. نو دغه ټوکړه ډېره مهمه ده په زړه کې، په دې جسد کې چې په دغه ټوکړه باندې مونږ او تاسو کار وکړو نو زمونږ دا ټول بدن دا ټیک کېږي. او که چېرته په دغه ټوکړه باندې مو کار ونه که نو بیا به زمونږ دا بدن عبس وي، فضول به وي، د کار والا به نه وي، بیکاره به وي. لکه که وګورو په معاشره کې مونږ بیکاره سړی هغې ته وایو چې نه د چا په ښه راځي او نه د چا په بده راځي. یا دا ماډرن خلک داسې استعمالوي لکه دا نهي دی او نشي دی، او دا طلبا او علما د هغې دپاره ضمایر استعمالوي نها دی او نهو دی، او به اصطلاح دیگر پښتانه د هغې دپاره وایي دا هېڅ شی نه دی. نو که چېرته مونږ په دې ټوکړه باندې کار وکړو نو بیا مونږ کامیاب یو، هغه مقصد بیا زمونږ حاصلیږي. او که چېرته دغه ټوکړه زمونږ خرابه وه نو بیا زمونږ ټول کارونه دا خراب دي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې د زړه اقسام ذکر کړي دي، او په هغې باندې یو وړه رساله لیکلې ده القلوب په نوم باندې، انواعها، د هغې څو قسمه ده زړونه دي دا یې ذکر کړي دي، امراضها، مرضونه پکې کم کم دي دا یې ذکر کړي دي، و علاجها، او د هغې علاج هم ذکر کړی دی. دا کوم آیات چې ما تاسو ته ولوست دې کې اول قسم ته هغې اشاره کړې ده چې الا من اتى الله بقلب سلیم، مګر هغه خلک دا به خوشحاله وي چې د الله رب العالمین ته په روغ زړه باندې راتګ وکړي. او کوم خلک چې په روغ زړه باندې راتګ الله رب العالمین ته ونه کړي نو دغه انسان دا ناکام دی. نو روغ زړه کم یو دی؟ نو بیا د هغې تفصیل هغې کړی دی چې روغ زړه هغه دی چې دا د هرې یوې خطا نه، د هر یو د شهوت پرستۍ د ارکانو نه، هغې کارونو د ځان منع کوي چې هغه سړی شهوت ته مبزي کوي، او هغه څه چې الله رب العالمین مونږ ته وایي چې دا وکړه هغه کوي، او هغه څه چې الله رب العالمین وایي چې دا مه کوه هغه نه کوي. وایي دا سلیم زړه دی، روغ زړه دی. بیا وایي تفصیل د دې خبرې کوي چې روغ زړه هغه دی چې د الله بندګۍ کې الله رب العالمین یوازې ګڼي. بندگی چې کله د الله رب العالمین کوي مقصد او غرض الله راضي کول وي،
دغه بندگی چې دا کوي یوازې د الله رب العالمین د پاره کوي او په دغه بندګۍ کې الله رب العالمین واحد او یو غني چې داسې زړه نو دا سلیم زړه دی روغ زړه دی او که داسې زړه نه نو بیا دغه زړه بیمار دی وګورئ تاسو په معاشره کې د خپل زړونو ته وګورئ په معاشره کې خلکو ته هم وګورئ چې آیا مونږ ته دا زړه په کم بندګۍ باندې ډیر زیات زور راکوي چې دا بندګي وکړو آیا هغه بندگی چې مونږ الله رب العالمین ته دا بندگی یوازې کوو په دې باندې زمونږ د زړه ډېر خوشحالیږي او که نه چېرته په یو معاشره کې یو مجلس کې حجره کې بیټک کې ناست یو د خلکو سترګې راته بیا مونږ ډېر داسې چلتا پورته ګرځو تاسو سوچ وکئ به چې تاسو بیا په کومه کیټګرۍ کې یې که چېرته دا زړه ستاسو سکون په دې کې چې کار الله له کوئ په دې باندې خوشحاله نو بیا خو ټیک ده بیا ستاسو زړه روغ دی او که چېرته ستاسو دا زړه دا خوښه ګڼي چې یاره بس ته کار کوه خلک درته ګوري او پلا خلک به وایي چې دا خو ډېر تکړه هلک دی او ډېر تکړه سړی دی کلي له دا وکړه او هغې وکړه دا قسې مې کړه کولې نو بیا پوه شه چې ستا په زړه کې بیمارتیا ده ستا دا زړه محتاجه د علاج بل چې کله دې زړه ته دې ته مجبوره کولی چې د بل مسلمان غیبت وکړه بعزتی وکا سپکې کا نو بیا پوه شه چې یاره زړه دی بیمار دی ټیک زړه دی نه دی سلیم زړه نه دی او چې کله د دې کارونو نه تا ډډه کوله یو طرف ته کېدلې د مسلمان بېعزتي درته بېعزتي ښکاره کېده د هغې سپکوالی درته سپکوالی ښکاره کېده چې دا ټیک کار نه دی بیا ستا دا زړه روغ دی بیا ته صحیح مسلمان یې صحیح مؤمن نو وګورئ په خارج کې تاسو ځان ته نظر وکئ که زمونږ زړونه مونږ ته څه وایي آیا مونږ ته زړه په دې باندې ډاډ راکوي چې یاره د مسلمان حق مه خوره مسلمان مه بې عزته کوه مسلمان ته کنځل مه کوه د مسلمان خلاف په مجلس کې خبره مه کوه که نه په دې باندې راکوي چې نه مړه دا خو په کار ده چې وشي او دا خو داسې دی او دا خو داسې دا ځان ته اوس وګور بله مهمه وجه هغه ده سوال ذهن ته راځي چې یاره دا زړونه مړه کېږي په څه باندې ولې مړه کېږي د دې وجه څه ده حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیان مونږ ته کړی چې ډېره خندا کول دا زړه وجني تلاوت نه کول زړه وجني عبادت نه کول زړه وجني فرضیات پرېښودل زړه وجني حرام خوړل زړه وجني حرام کول زړه وجني خارجي خبره دلته واورئ مونږ خو دا پیژنو چې حرام مه خوره خو چې کله حرام کوو دا راته بیا پته نه لګي چې دا حرام کار دی دا خو وایو چې لکه حرام مه خوره خو دا چاته نه وایو چې حرام مه کوه د خوړلو نه هر سړی منع کوو د کولو نه یو سړی هم نه منع هلکه هره ګناه کول دا حرام دی هر ظلم کول دا حرام هر هغه کار چې ستا د وجې نه بل مسلمان ته په هغې باندې تکلیف رسیږي هر هغه کار چې ستا د کار د وجې نه ستا بدن ته حتی تر دې پورې چې تا ته د تکلیف در رسیږي دا حرام دی لکه په خارج کې تاسو سوچ وکئ هر نشي شی ته وګوره دا تاته فایده درکوي هېڅ فایده یې نشته د هغې نقصانات دي څه نقصانات دي نسوار دی که سیګرټ دی که شراب دی که چرسونه دی که افیوم دی که وغیره د دې ټولو جرړه تاسو وګورئ اول نقصان په انسان کې دا پیدا کوي چې د دې عقل خرابوي مشهوره واقعه ده هغه وروسته تاسو ته بیانوم دویم ستا بدن ته د دې نقصان دا دی چې تا ته کینسر لګوي په داسې بیمارۍ دې اخته کوي چې د هغې علاج نن سبا ممکن دی خو ډېر زیات سخت دی او ګران دی نو دا کار دا حرام دی هره ګناه چې تا پې الله رب العالمین رانیسي په ورځ د قیامت باندې او حساب در سره کوي دا حرام کار دی دا ټیک کار نه هغه مشهوره واقعه ده د نشې باره کې راځي یو سړي نه طلب یو زنانه وکړو چې ته ما سره په غلطه طریقه باندې میلاو شه سړی مؤمن و هغه ته انکار وکړو
خو ده ته چوایس ورکړه چې پرېږدم دې داسې نه، یو کار به خامخا کې، یا به ما سره زنا کې، یا به نشه کې شراب بس کې، او یا ستا دا بچی دی دا به زه قتل کوم، یا به قتل کې. هغه د دې دوو نه انکار وکړو، خو دا یو کار یې وکړو، نشه یې وکړه. چې نشه یې وکړه نو څه یې وکړو؟ زنا یې وکړه او قتل یې وکړو. د نقصان چا ته رالی؟ ما ته ته رالی. د څه شي ده؟ د نشې د وجې نه. څه کې زنا کې موقع شي، حرام کار یې وکړو او قتل یې هم وکړو. نو باید چې مونږ لږ رایخ شو او دې ته وګورو. د حرام خوړلو نه مونږ خلک منع کوو، خو د حرام کولو نه چې یو سړی کوي په هغې کې ورسره بیا مرسته هم کوو، مدد یې کوو. لکه څنګه مثال په طور باندې یو مسلمان دی د چا خلاف لګیا دی، پلیننګ جوړی، تا ته ښه پته ده چې دا ظلم دی، ظالم دی، ما ورته هغې ته څه مشورې ورکوو؟ یاره بس ګاړی دی په ما شو، یاره وسله به درله زه درکم، او مړه ته بېغمه شه، ډانګي والا خلک شته که نه، ته ورځه او زه دې شاته ولاړې ای لکه. نو ته چې دا کار کوې تا سوچ کړی ته دا څه شی کې؟ دا ته ښه کار کوې که بد کوې؟ دا ته ناروا کوې، خو دې ته زموږ سوچ نشته. دې ته موږ د څه نوم ورکړی؟ د پښتو نوم ورکړی، غیرت نوم ورکړی. هلکه پلانکي را باندې غیرت وکړو یار، هلکه پلانکي داسې کار، هلکه دا غیرت نه دی، دا پلانکي تا جهنم ته بوځي او خپل هم جهنم ته روان. د پلانکي خپل قبر ځان له تنګ کړی دی او تا له هم تنګوي. دا چې کوم کس تا ته وایي چې زه د سره یم، د خو ځان هم تباه کړی او تا هم تباه کوي. لږ د عقل نه کار واخله. مونږ کې مشکل دا دی چې مونږ کار کوو سوچ وروسته کوو. نو د روغ زړه والا، سلیم زړه والا، هغه به شرکیات، رسومات، بدعات، رواجونه دا قصې به نه کوي. د هغې زړه به خالص الله رب العالمین بندګۍ ته او هغه کارونو ته چې الله رب العالمین مونږ ته ویلي چې دا وکړه هغه به کوي، او د هغه څه نه چې الله رب العالمین مونږ منع کړي دا زړه به هغه کارونه نه کوي. او کله چې انسان داسې زړه سره الله رب العالمین ته ورشي نو دا انسان کامیاب دی. او کله چې انسان د دې نه علاوه په بلې طریقې سره ورشي نو بیا دغه بل قسم زړه دی چې هغې ته ویل کېږي مریض، بیمار زړه، کمزوری زړه، بیمارو وهلی، ټینشن وهلی، دغسې زړه دی. لکه الله رب العالمین فرمای فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، چې د دوی په زړونو کې بیماری ده. هغه بیماری د مشرکانو په زړه کې څه شي وه؟ د یهود او د نصاراو هغه د شرک بیماری وه. د الله نه علاوه بل چا ته آواز کو، د الله نه علاوه به د بل چا په نوم باندې نظر او نیاز کو، منښتې به یې کولې، بیزي او چیلۍ به یې راوستي، اوښان به یې راوست، د بابا په نوم باندې به یې حلال کړه او هلته به یې پرېښودل تله به. منجورانو به په هغې باندې مزې کولې، غوښې به هم خوړلې، شوده به هم خوړل، غوړي به هم خوړل او ماسته به هم دې خوړل، او د بانډو والا خلک به تباه او برباد. بس دغې له یې ساتلي وو که نه چې بابا به خوشحاله یې. لکه مونږ دومره عقل نشته، یا بابا خوار باندې 10 منه خاورې پرتې دي او د بابا دا دومره خیرن منجوران دي چې 10 کاله کې نه لامبي، او چې ولامبي هغه د خیرې د لرې کېدو د وجې نه، د بدن د صفا کېدو د وجې نه ایسته مړه شي. د بابا دومره ناولې منجوران دي چې هغه یختو ته ګورې نو دومره ګن پکې نښتی دی چې هغه پرېشر سره پیپ ورته ونیسي، هغې باندې امتحان لرېږي. او زموږ دا خلک څه وایي دا مې د بابا په نوم باندې نظر کړی دی، منښته مې کړې ده او په هغې باندې بیا فخر کوي. د هغې په خلکو په زړه کې مرض څه شی و؟ صرف دغه مرض و چې هغې شرک کړی و، د الله نه علاوه بل چا ته سر ښکته کړی و. او دا څومره د خفګان خبره ده، د بېغیرتوب خبره ده چې د یو څوک د چا غلام وي، زر خرید غلام، هغه پرېږدي او بل چا پسې روان شي. یا خارج کې به مثال داسې ورکړو، یو سړی دی، یو هلک دی، مور او پلار یې معلوم دي، او دا مور او پلار پرېږدي او بل څوک ځان له مور او پلار کې وایي چې بس زما مور او پلار دا دي او هغې سره زما نه لګي. دې ته موږ پښتو کې څه وایو؟ دا غیرتي دی څه؟ دا بې غیرته دی، مور او پلار یې پرېږدي. موږ هغه بې غیرته یو. ولې؟ ځکه چې موږ د الله غلامان یو که نه یو؟ عبد څه ته وایي؟ بنده ته وایي، غلام ته وایي، او داسې غلامان یې چې زرخرید غلامان یو. زرخرید مطلب څه؟ د دې بدن مونږ او تاسو سره سودا شوې ده. الله رب العالمین مونږ سره اګریمنټ کړی دی چې دا بدن مې درنه واخیسته په بدل د جنت کې،
دا غي د پار صرف یو شرط دی، شرط دا چې ته زما بندگی کې غره، سر به ماته خده کیږي، आवाज به ماته کې، عبادت به زما کې، نوم به زما اخلي، چغ به ماته وي، دا هر کار الله وی دا به ماته کې، نو بیا به جنت در کوم، بیا به زما ستا اګریمنت. لکه داسې یو پټی زه چاله په اجاره باندې ورکړم یا تاسو ورکړي، او هغې ته وایي چې کاله پورې به ستا دې پټي ته زه نه راځم، او زما شرط دا دی چې په دې کې به دا کار نه کوې، که دې وکړو بیا یې درنه اخلم. او دا راولګېږي چې تا ته څه منع کړي د هغه کارونه پکې کوي، چې افیم پکې کوي او دا ټول ناروا پکې کوي، نو دا پټی به درته پرېږدي؟ دغه معاهده به سر ته ورسي؟ هېڅکله هم نه. ورته وایي چې وروره خپل کار کوه، ډول ډبلې دې ټولوه، زما ستا نه کېږي کور. دا الله چې موږ جنت راکوي که نه، د دې د وجې نه راکوي چې الله موږ سره معاهده ده، هغه دا چې دا بندن مې دله درکړی دی، دا به زما خلاف نه استعمالوي. ګوره عبادت به هم زما کې او دغه قانون موافق به کې چې کوم ما هغې باندې انبیا را لیکلي دغې کار دپاره. نو دا بیمار زړه دی چې د مشرکانو دغه کارونه به کول. دا دویم قسم شو. دریم قسم هغه زړه دی چې هغه بینابین دی، کله روغ شي او کله بیمار شي. مزو به ورته پښتو کې وایي، مزو په زړه دی، کله ایمان ټیټ شي، پنځه وخت لمونځ هم کوي، تلاوت هم کوي، هر څه کوي، مسجد ته هم راځي، پردی حق هم نه خوري، نو دا قلب سلیم ته واوړېدو. او کله کله په داسې حالات راشي مړه په یو شي هم صرفه نه کوي، بیا حرام هم کوي، ناروا هم کوي، قتل هم کوي، هره ګناه دا کوي، زنا هم کوي، په یو ګناه باندې دا صرفه نه کوي. نو دا بینابین زړه دی. څو قسمه زړونه شو؟ څومره؟ درې. یو روغ زړه، او بل هم بزرګانو جواب راکړي، بل بیمار زړه، او بل بینابین دی. یخ کې نه یخ، سوچ کوئ خبرو ته. څو قسمه زړه شو؟ درې قسمه زړه شو. یو روغ زړه شو، روغ، بل بیمار، او بل چې کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي. نو دا درې قسمه انواع امام ابن قیم، شیخ الاسلام ابن قیم دا ذکر کړي. اوس سړی سوچ کې راځي چې یاره دا سلیم زړه والا خو ټیک شو، جنتي دی، دا به جنت ته ځي. خو زمونږ خو زړونه سلیم نه دي که نه، موږ کې خو ټولې بدګتې شاملې دي، ټول ګناهونه په موږ کې دي. نو د دې به علاج څه؟ د دې به علاج څنګه کوو؟ دا به څنګه روغو؟ نو دلته خبره واورئ. لکه څنګه چې ظاهري بدن ډاکټر صاحب ته یا بل چا ته محتاج حکیم ته د هغې علاج ته، همدغه شان د دې زړه باطني چې کوم بدن دی روحاني، دا هم محتاج علاج ته. خو د دې علاج په غذا باندې نه کېږي، په دوایانو باندې نه کېږي، په ټکورونو باندې نه کېږي، بلکې د دې علاج صرف په څه باندې کېږي؟ په قرآن او حدیث باندې، په دین باندې. هغه دین چې هغه شریعت محمدي دی، په هغې باندې دې علاج کېږي. نو که څوک غواړي چې خپل زړه روغ کړي، نو اول به دا څه کوي؟ د قرآن تلاوت به ډېر کوي. څه شی به کوي؟ د قرآن تلاوت به ډېر کوي. په ناست مجلس کې داسې څوک شته چې په رمضان نه دی خو یو ختم کړی شته؟ زه چلو لږ پسې خو ورځو، په تېر رمضان کې که چا یو ځل ختم کړی شته؟ یو کس دی. نور هم شته دی، الا ماشاءالله عاجزۍ د وجې نه یا د دې وجې نه ځان نه ښیي چې یاره اعمال مو خراب نه شي. خو ډېرو خو نه دی کړی، که داسې ده که نه ده؟ نو زما ستا به زړه څوک روغ شي؟ یا لکه ځوانانو تکلین شی چې موږ کوو په هفته کې یو ځل کوو که نه کوو؟ فیس واش موږ په هفته کې یو ځل کوو که نه کوو؟ دا ټوپیس موږ په ورځ کې څو ځل کوو؟ څو ځل کوو ټوپیس؟ لکه 2 ځل خو لازمي دی چې راپاڅو هم کوو، ویده کېږو هم کوو. او دا خوراک په ورځ کې څو ځل کوو؟ او دا چکر چې کوم دی د غر طرف ته تللی یا بل طرف ته تللی، دا څو ځل وو د ورځې؟ یاره سهار کې هم ځو هوا ښه ده، هوا خوري کوو، او مازدیګر کې هم ځو لکه دا ټایم به ډک، او کرکټ او فوټبال دا خو بیخي پرېږدو نه. نو ولې قرآن سره زموږ څه دښمني ده؟ دښمني سره زموږ نشته دی، موږ شیطان غافله کړي د دې نه. هغه وجه دا ده الله وایي چې ان الشیطان لکم عدو
یقینا شیطان ستاسو لپاره څه شی دی؟ دشمن دی. موږ وایو چې نه جی دشمن څنګه دی، دا خو موږ د ښه کارونه راښیي، دی خو په ګناه کې دومره خوند پیدا کړی چې کې سړي د خوند ورکړي، حرامو کې دومره خوند پیدا کړی چې وي خو به د سړی منې کېږي نه، دا خو دشمن نه دی. الله وایي نه نه دشمن دی. ښه د سهار مونځ څونه کسان بدلته چې هغه په جمع سره کړی 40 ورځې. زه یو هفته بچا مسلسل د سهار مونځ په جمع باندې کړی. ځوانانو تاسو ته وایم زه سپین ږیري پرې دا خو ریټایر پوځیان دي راځي، تاسو ته وایم چا کړی نه دی کړی که نه؟ یعنې دا د خفګان خبرې دي. تاسو پوهېږئ په دې باندې؟ ښه زه د ماښام مونځ به راواخلو، زه سهار لږه یخني هم ډېره یو تیاره مې او وایي چې یاره څوک به سپي مې به مې مات کړي، یا به چېرته ګیدړې میدړې راوتي، یېرېږي سړی، ډانګی مو سره نه، یا به مې څوک نقصان به راته راورسوي، بدیان هم د پښتنو ډېرېږي. د ماښام مونځ ته څوک داسې په پابندۍ سره یو هفته حاضر شوی دی چې دا مونځ ادا کول غواړي. یعنې دا ټول هغه خبرې دي که نه چې دا سړی خفه کوي. او بیا موږ څه وایو؟ یا الله ما ته جنت راکړي. وایي دا جنت داسې په ډاګه پروت دی چې ته بیا راواخلې. یا الله زما ته پلانکې شی راکړي، بچي راکړي، مالداري راکړي. نو دا داسې په ډاګه پراته دي چې بس لاس دې ورته وکړو چې شوپه مې شو زما شو. نه، دا محنت غواړي. نو تلاوت کول دا مهم دي د زړه د ژوند دپاره، چې زړه ژوندی ساتي څه به کې؟ تلاوت به کې. بل منځ به کې پابندۍ سره به د الله رب العالمین عبادت کې بندګي به کې، کوتاهي به پکې نه کې. نن دې وکړو سهار دې بیا نه کړی، نه دی کړی، بس را پاڅېدې سترګې دې وسولولې، ګاډي ته وښیو، څوک ډیوټۍ ته خوشی دی، څوک هیډ ماسټر دی، څوک څه دی، څوک پټي ته روان دی، څوک ډرایور دی. د هغې غم را سره شته خو د مونځ غم را سره نشته. نه، دا به پابندۍ سره کوه. مهم شی بل هغه دا دی ذکر، د الله یاداش، الله یادول، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، استغفر الله. دا به کوئ، دې سره زړه ژوندی کېږي. او بل مهم شی هغه دا دی چې دا نه دی، دا شی د دې نه ځان ساتل. ځان په څه معنی ساتل؟ دا مطلب نه دی چې راواخله وکړي، دا ضرورت د انسان د هغې نه بغیر کېږي نه. مطلب دا دی چې د دې استعمال په صحیح طریقې سره، غلطه پې نه کول، چا سره پې غلطې رابطې نه کول، نور داسې کارونه دي چې په دې شي کې شته، دا پې نه کول. نو خپل نظر چې د محدود کړو که نه، په دو ښځو ته نه ګټلې جنکو ته، په دې فیسبوکونو، په ټیک ټاکونو، یوټیوبونو وغیره کې، یا په کوڅو لارو کې، په ګاړو کې، نو بیا دا زړه ژوندی پاتې کېږي. او بل مهم شی دا دی، د ګلاب یا د بوټو ته چې ته کله اوبه نه اچې، دا مړاوي کېږي. خیال مو دی که نه؟ نو باغبان هغه بیا څه کوي؟ اوبه ورته اچوي، د هغې ګوړ کوي، نو هغه تازه شي، ګل وکړي، په سترګو ښایسته ښکاري. نو ګوره ته د دې زړه باغبان یې، ته مالی، ته به د دې زړه خیال ساتي. او د هغې زړه خیال ساتل د الله په بندګۍ کې دي، ذکر اذکار دی، عبادات دي، نفلي عبادات. فرضي خو به کې هغه خو به پرېږدی نه، نفلي عبادات به ورسره هم کې. نو بیا به زمونږ او ستاسو کار جوړي. او چې نه وي نو بیا به مړی زمونږ زړونه، بیا به د هغې علاج مونږ سره نه وي. او مهم اخري صفت هغه دا دی چې مونږ او ستاسو کې زړونه ژوندي کېږي، محاسبه، ځان سره حساب کول. ما سحر را پاسېدلی که نه؟ څو بجې را پاسېدلی؟ 7 بجې را پاسېدلی، 9 بجې. په هلته په پېښور کې خو چې څوک 12 بجې را پاڅي، موږ دا وختي را پاسېدلی. بیا را پاڅي، سترګې به وسولوي، بس داسې چل به مو کړي چې زه خو را پاڅېدم. یا که څه چل دې وکړو، خوب مې وکړو، نور یې څه کړي؟ ته دې خوب له الله پیدا کړی، تا دپاره خو ډېر کارونه مخې ته پراته دي. ځان سره محاسبه کول، حساب کول. یو کاپي به راواخلې، داسې یم به راخله، داسې ذهن کې جوړه کړه، خاکه جوړه کړه. یاره زه سهار را پاڅېدم، ما لمونځ په ټایم وکړو که نه؟ مونځ مې څو رکعته وکړو؟ ټک ټکې مونځ مې کړی دی که نه؟ صحیح مونځ مې کړی دی؟ د دې نه به شروع وکړي. ښه را پاڅېدم، مونځ مې وکړو، آیا اذکار مې د مونځ نه پس وکړل که نه؟ کړي مې دي، ټیک شو، داسې ټیک رایټ ورته وکړو، وشو اذکار مې. اوس د دې نه پس چا ته خو مې نقصان نه دی رسولی، چا ته خو مې کنځل نه ده کړی، د چا حق خو مې نه دی خوړلی، بده وینا خو مې چا ته نه ده کړې، ناروا کار خو مې نه دی کړی. دا وګوره چې دې کړي نو افسوس پې وکړه، خفه شه، توبه وباسه. او چې دې نه وکړي خوشحاله شه چې الله توفیق نه دی درکړی.
نور هم کوشش کوه چې دا کارونه وکړي. نو که موږ خپل داسې یو ورځ حساب ځان سره وکړو، تاسو اسې 5 سکنډه تاسو له در کوم، زه چپ کېږم او تاسو دې کې ځان سره سوچ وکړئ د سحر نه واخله تر ماښامه پورې، تر دې وخته پورې چې تاسو نیکۍ ډېرې کړي او ګناهونه هم ډېر کړي. 5 سکنډه در کوم، تاسو ځان سره سوچ وکړئ. هر سړی سر لاندې کړئ او ځان سره سوچ وکړئ. ها اوس سوچ وکړئ تاسو مونږ ګناهونه ډېر کړي که نیک اعمال مو ډېر کړي؟ اټومیټیکلی او دا یقیني خبره ذهن ته راځي مونږ ګناهونه ډېر کړي که مونږ اعمال چېرته دي؟ مونږ اعمال کړي نه دي. 5 وخته لمونځ دی، هغه مو زړه مو ښه راشي ودرېږئ کې مې حساب کتاب وکړو، یاره دوکان ته تللی وم لمونځ کې راته رایاد شو پلانکي له مې سودا ورکړې وه چې څنګه چل هغه مې لیکلي که مې نه لیکلي، یاره هغه پلانکي سره مې کار و هغه رانه هېر شو، ماښام مونځ رایاد شو، بس مونځ هم نه یې کړی، سیده بیا وځو څنګه چل دی. نو تاسو سوچ وکړئ ځان سره اوس مونږ ګناهونه ډېر کوو که نه کوو؟ او بیا د هغې توبه هم نه وباسو، الله نه بخښنه هم نه غواړو، نو بیا تمه له دې کوو چې مونږ به جنت ته لاړ شو. نو تاسو ووایئ چې دا لاره زمونږ ټیک ده؟ نه ده ټیک که نه؟ یو سړی غواړي، مثال به درکړم نه تاسو په دې کلي کې چې یاره زه ځم داسې تیمرګرې ته ځم او هغه په دې غر باندې خوشي شي، هغه به تیمرګرې ته ورسي، هغه غر به پړ مخې راغورځېدلی، سبا به اعلان شوی چې پلانکی د پلانکي زوی مړ شو، سبا 8 بجې جنازه ده. دغسې مونږ هم یې که نه؟ هغه اهدنا الصراط المستقیم ده، هغې باندې تګ په کار دی، په هغې باندې نه ځو. نو محترمو زما په خبرو باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ 3 قسمه زړه شو، یو روغ زړه، بل کله روغ او کله مریض مذوبه زړه، او علاج څه دی؟ قرآن دی. بل او اخیری خبره ته کوم، بیا خبره ختموم. شاید زما خبره تاسو باندې درنې لګېدلي، درنې خو نه لګېدې، صحیح به لګېدلي. زه بس الحمدلله په خپله معاشره کې چې څومره هم تاسو ژوند کوئ، څومره خلک هم دي، ښه ژوند وکئ، خوشحالۍ سره ژوند وکئ، یو بل ته اوږه ښکته کړه، درګذر وکئ. دا د دې امت صفت دی او دا نبوي اخلاق دي چې ومکړه تاسو به د خپل ژوند په خوند باندې پوه شئ. او چې تر څو تاسو د یو بل سره لګیا وئ، بغض، حسد، کینه، بیا ژوند سختېږي، بیا ژوند کې خوند نه پیدا کېږي، بیا ژوند نه هغه مزه ځي. نو په دې خبرو باندې عمل کوو انشاءالله.